دا فلم هیڅ کله کومه جایزه نه ده ګټلې، خو تر ټولو لوړه جرلونکی فلم دی. دا د فلمي صنعت چت ګڼل کېږي، یعنی تر ټولو لوړه کچه بلل کېږي. د کانټوني موضوعاتو تر ټولو ستر مثال ګڼل کېږي. دا یو له هغه فلمونو څخه دی چې باید په ژوند کې خامخا یو ځل وکتل شي. هر څه شاوخوا 20 کاله مخکې پیل شول. په 1947 کې د شوشنک په جیل ته نوي زندانیان راوستل شول. زاړه زندانیان ډېر خوشحاله وو، لکه څنګه چې دوی ټول خوشحاله وي. هغوی یو په بل شرطونه کېښودل چې لومړی به کوم بندي ادرار وکړي. ډېرو کسانو پر چاغ سړي شک کېښود، خو یو تورپوستی سړی چې ریډ نومېده، یو څه لوړه مفکوره یې لرله، هغه انډي غوره کړ. یو اوږد نری سړی د خلکو په منځ کې ولاړ و. وروسته د زندان مشر راغلی. هغه د تربیې او د زندان د قانون په اړه خبرې شروع کړې. خو ناڅاپه یو نفر غږ وکړ چې موږ به کله ډوډۍ وخورو، موږ به کله خواړه وخورو. په دې خبره سره وارډن ډېر غوسه شو. هغه نفر ته ورغلی او ورته وویل، کله چې موږ ووایو نو تاسو به خواړه خورئ، کله چې موږ ووایو نو تاسو به تشناب ته ځئ، کله چې موږ ووایو نو تاسو به ادرار کوئ. پوه شوئ؟ تاسو د حشراتو په څېر یو ټیټ انسانان یاست. زه په 2 شیانو باور لرم، نظم او بایبل. دلته به دواړو ترلاسه کوئ. په خدای باور ولرئ او زما اطاعت به کوئ، زما امر به منئ. تاسو شوشنک زندان ته ښه راغلاست. کله چې دروازې بندې شوې نو د شوشنک لومړی بې قراره شپه پیل شوه. زړو بندیانو نویو بندیانو ته ښکنځل کول پیل. زړو بندیانو وویل، موږ یو شمېر لوی خطرناک همجنسبازان پېژنو. ستاسو په ملګرتیا به ډېر خوشحاله سي، په ځانګړي ډول د هغه چاغ سړي په ملګرتیا چې ډېر سپین، نرم او پوست سړی دی. چاغ سړی په ژړا سو او ویې ویل، هیله کوم ما یوازې پرېږدئ، ما مه تنګوئ. ټولو بندیانو وخندل. دا ټوکې ژر پای ته ورسېدې. کله چې چاغ سړي ډېرې چغې شروع کړې، مشر یې راغی او هغه یې بهر ته کش کړ او دومره یې وواهه چې په وهلو کې ترې مړ شو او پر هغه ځای پرېښود. بله ورځ ټولو ته معلومه شوه چاغ زنداني مړ شوی. خلکو وویل بېچاره همدلته پروت تر سهاره پورې. کله چې ټوله چوپ شول، انډي وویل، د هغه نوم څه و؟ یو نفر وویل، په بلا یې ووهو، هغه نوی زنداني و او مړ شو، نور یې نوم موږ څه کوو. ریډ 2 سګرېټه وګټل ځکه چې هغه پر انډي شرط ایښی و. بالاخره له ډېرو پلټونو وروسته څرګنده شوه چې انډي یو بانکدار و، د قتل په قضیه کې راغلی و. هغه غوښتل خپله ښځه او د هغې یار ووژني، خو مخکې له هغه دوی هغوی ووژني. هغوی مړه شوي وه. ټول شواهد د انډي پر ضد وه، خو هغه هیڅ نه ویل. په پای کې هغه ته د 2 عمرونو بند سزا ورکول شوه. د زندان ژوند اسانه نه و. انډي له ریډ څخه یو چکش وغوښت. ریډ فکر وکړ چې انډي لیونی دی. کله چې یې ولیدل چې دا د نقاشۍ چکش دی، نو هغه یې نرمه مسکا وکړه. زندان کې 3 ورونه وه چې واقعاً یو زورواکه ډله وه. تل به یې انډي زیراوه. انډي مقابله کوله، خو د هغه له بدن څخه د زخمونو نښې نه تللې. هغه دا هر څه 2 کاله وزغمل. بیا یوه ورځ د زندان د بام ترمیم ته 12 بندیان واستول شول. انډي هم ورسره و. هلته هارډلي وویل، زه د خپل ورور له مړینې وروسته زما مال ټوله زما خور ته پاته کېږي، خو مالیه پرې ډېره ده. انډي یو وړاندیز ورکړ، که تاسو غواړئ نو مالیه مو کمېدی شي. هارډلي غوسه شو، خو انډي خپله خبره روښانه کړه. انډي ورته وویل، زما د وړاندیز په بدل کې به هر کارګر ته 3 بوتله بیر ورکوي. هارډلي ومنله. بله ورځ بندیان ډېر ازادانه توګه سره خپل شراب څښي. انډي یوازې یو طرف ته ناست دی، لکه آزاد سړی. هغې ورځې وروسته انډي د خلکو په زړونو کې ډېر محبوبیت پیدا کړ. ریډ انډي ته یو لوی پوسټر ورکړ چې دا د انډي د ستر پلان یوه برخه وه. 3 ورونو بیا ظلم پیل کړ، خو انډي لا هم ټینګ پاتې شو. بیا یې 1 میاشت د نرسري په خونه کې تېره کړه. کله چې ساتونکي دا واورېدل نو انډي ته یې مرسته ورکړه او بیا چا دا جرأت نه دی کړی چې انډي په تکلیف کړي. په همدې کلونو کې د زندان مشر د خپل مقام نه ګټه واخیسته او ډېر رشوتونه یې واخیستل، خو دا پیسې نه ښودل کېدې او نه په آزاد ډول مصرف کېدې. هغه ته یو مالي کارپو پکار و چې دا پیسې پاکې کړي او انډي تر ټولو ښه انتخاب و، ځکه هغه هیڅ کله له زندانه نه شو وتلی او نه هم له هغه له لاسه کوم خطر پېښېدلی شوی. انډي هغه مایوسه نه کړ. هغه د خپل مالي پوهې له لارې دا پیسې د سهمونو او بیمې فنډونو له لارې قانوني کړې او د زندان مشر ته یې نوی هویت واخیست او ټولې پیسې په هغه نوم واړولې. په دې ډول که تحقیق هم وشي نو د مشر نوم نه ښکاره کېږي. زندان مشر له انډي ډېر خوشحاله و. هغه وروسته انډي مشر شو. اوس هغه ته نور سخت کار نه و. هغه خپل دفتر درلود. ورو نو ساتونکي هم د مشورې لپاره هغه ته راتلل. حتی کله چې به انډي یو څه ویل غوښتل، ریډ به یې مرستیال و. ریډ له دې کاره ډېر خوښ و. مهربانه انډي غوښتل د خپلو ملګرو ژوند ښه کړي. هغه له مشر نه د کتابتون د پراخوالي لپاره مرسته وغوښته، خو مشر یې رد کړه ځکه فنډونه یوازې د دیوالونو، قفسونو او امنیت ته ځانګړي وو. که څه هم هغه وویل که ښه ژوند کول غواړي نو خپله دې درخواست وکړي. انډي هره اونۍ د کتابتون د فنډ لپاره درخواست لېږه، خو هیڅ ځواب به نه راتلی. 1 کال داسې تېر شو. بیا یوه ورځ یو بوډا سړی له یو بندي سره راغلی. څرګنده شوه چې هغه سبا خوشي کېږي، خو هغه 50 کاله زندان کې و. اوس زندان ورته ټوله نړۍ شوې وه. هغه وویل د دې دیوالونو اغېز عجیبه دی. اول سړی کرکه ترې کوي، بیا ورسره عادت کېږي او بیا پرې تکیه کوي. هغه غوښتل چې بېرته زندان ته راشي، خو چا ته یې ضرر نه شو رسولی.
په پای کې هغه زندان پرېښود. کله چې هغه ښار ته لاړ هر څه نوي او نااشنا وه. دا نړۍ ډېره بدله شوې وه. هغه یو کار پیدا کړ خو دی ډېر زوړ او ضعیفه و. هڅه یې کوله چې خپل کار په ښه توګه سره وکړي خو مالک ترې خوشحاله نه و. هغه به د شپې ژړل، د یوازیتوب احساس به کاوه. دا نړۍ د هغه نه وه خوښه او نه هم د دې نړۍ دی خوښ و. هغه یوه جوړه ښایسته کالي واغوسته. انډي او ملګرو ته یو لیک ولیکه او ځان یې وځړاوه. د چت په بیم کې یې نښې وې. دا ښیي چې دا بوډا سړي څومره غم تېر کړی و. هلته د انډي له 6 کلونو ختونو وروسته بالاخره یو ځواب راغی. یوازې ادارې ژمنه وکړه چې هره میاشت به د کتابتون پراخوالي لپاره $500 ورکوي. انډي کتابونه واخیستل او د نیو انګلند تر ټولو ښه زندان کتابتون یې جوړ کړ. اوس بندیان کتابونه وایي او د ژوند نوې معناوې لټوي. ریډ چې له 10 کلونو راهیسې بندي و بیا د خپلې ازادۍ لپاره وړاندیز وکړ. هغه بیا هماغه خبرې وکړې: زه بدل شوی یم. خو د هغه په سترګو کې نور د ازادۍ ځل نه و. هغه خپله پوهېده چې دا یوازې یو ظاهري خبرې دي. خو بیا هم هڅه یې وکړه. هغه انډي ته وویل: هیله خطرناکه شی ده. دا انسان لیونی کولی شي. زندان یوازې تیاره ده، روښنایي نشته. په هماغه وخت یو سړی راغی چې د انډي هیله یې بیا ژوندۍ کړه. نوم یې ټامي و. کوچنی غل و خو خوشحاله طبیعت لرونکی و. یو ورځ یې ټولو ته وویل چې په پخواني زندان کې یې له یوه غله سره ولیدل چې هغه منلې وه چې اصلي قاتل هغه دی او یو بېګناه بانکدار یې په هغه ګناه سره بندي کړی دی. انډي د دې په اورېدلو سره ولړزېده. دا خبرې کېدی شوی چې هغه ته ازادي ورکړي. هغه د زندان مشر ته لاړ خو هغه انکار وکړ ځکه چې انډي د هغه تورې پیسې پاکوي. کله چې شپه شوه هغه ټامي له زندانه راوغوښت او هغه یې ووژه تر څو انډي د تګ لپاره بله لار ونه لري. تر دې وروسته انډي چپ پاتې شو. ریډ ترې وپوښتل خو انډي یوازې دومره وویل: که ته کله هم بهر لاړ سې نو د بوکسټن شمال ته یو فارم دی. هلته به د یوې ونې لاندې یو توره ډبره پیدا کړې. ما هلته یو شی ایښی دی. ریډ اندېښمن شو. په خاص ډول کله چې یې واورېدل انډي یوه رسۍ هم اخیسته ده. خو انډي هره ورځ د کتل په څېر د زندان مشر ته مشورې ورکولې. په هماغه شپه د باران او برېښنا ترمنځ انډي یو ستر کار وکړ. بله ورځ چې ټول راویښ شول نو زندان کې ګډوډۍ جوړ دی. خلک وایي چې انډي تښتېدلی دی. د زندان مشر لیونی شو او له ریډ نه یې پوښتنې شروع کړې خو ریډ ته هېڅ معلوم نه وه. انډي یو تونل جوړ کړی و او خپل ځان یې آزاد کړی و. خو هېڅ چاته معلومه نه وه چې انډي به د خپل اطاق د پوسټر تر شا یو سوری جوړ کړی وي. کله چې یې پوسټر لرې کړ نو ټولو ته معلومه شوه چې انډي لا وړاندې تښتېدلی و. د زندان ټولو پولیسو ته امر وشو چې انډي ونیسي. خو په پای کې هغوی ته یو زوړ کمیس او یو تقریبا له کاره لوېدلی چکش پیدا شو. همدا چکش و چې انډي پرې ته د تښتېدلو لاره جوړه کړې وه. ریډ یو وخت ویلي وه که څوک دا چکش د ځمکې کیندلو لپاره وکاروي نو سلګونه کاله وخت به ونیسي. خو هغه یوه خبره له پامه غورځولې وه. انډي ته د ځمکې د جوړښت ښه پوهه وه. هغه یوه کوچنۍ ډبره راپورته کړه او ویې ویله چې زندان دیوالونه نه ماتېدونکي. که څوک حوصله او ثبات ولري د دیوال ماتول ناممکن نه دي. هغه پوسټر د پردې پر څېر استعمال کړ او خپل ستر پلان یې پیل کړ. هر ځل چې به انډي د باندې ووت هغه کیندلې خاورې به یې د باندې غورځولې. همدا طریقه یې کاروله او په 100 کلونو کې یې د زندان دیوال سوری کړ. کله چې ټامي ووژل شو انډي وروستۍ هیله هم له لاسه ورکړه. نو پرېکړه یې وکړه چې نور به نه درېږي. هغه شپه چې له زندانه تښتېدی انډي د زندان د مشر خلاف ټول اسنادونه په یو پلاستیکي کڅوړه کې واچول او په رسۍ سرې یې په خپله پښه وتړل. بیا هغه په هغه سوري کې ورننوتی چې د زندان ارشیف ته تللی و. هلته یې یوه ډبره وموندله. د طوفان د غږ لاندې څو وارې یې هڅه وکړه چې له ډبرې سره دیوال مات کړي. بالاخره د ارشیف دیوال راپرېوت او مات شو. هلته هر لور ته بدبویي خوره وه. خو د ازادۍ لپاره انډي نور دا نه شو زغملی. هغه د فاضله اوبو یو پیپ ته ننوتی او 500 متره مزل یې پکښې وکړ. دا د یو فوټبال د میدان برابر واټن دی. کله چې هغه له پیپ څخه ووت نو دواړه لاسونه یې پورته کړل او ځان یې آزاد احساس کړ. سخت باران یې بدن پاک کړ لکه یو نوی ژوند چې ترلاسه کړي. بله ورځ یو سړی چې انډي نومېده یو بهرني بانک ته لاړ. دا سړی تر دې وړاندې یوازې په اسنادو کې موجود و. دا هغه قانوني شناخت و چې انډي پخپله خپل ځان ته جوړ کړی و. انډي دا شناخت واخیست او د زندان د مشر ټولې پیسې یې راواخیستې. دا د تېرو 100 کلونو روحاني تاوان وباله. کله چې پیسې راویستې نو د بانک کارکوونکي ته یې وویل چې د زندان مشر خلاف ټول شواهد رسنیو ته ولېږي. څو ورځې وروسته د زندان مشر د اخبارونو له لارې په حقیقت خبر شو. کله چې هغه دا خبر ولوست نو منډه یې کړه او خپل کوچني لاکر ته ورغلی. هلته یې ولیدل چې ټول حسابونه بدل شوي دي. هلته یوازې هغه کتاب پاتې و چې انډي به چکش پکې کېښوده. ژر پولیسو یوه ستره ډله شاوشنګ زندان ته واستول. هغوی د زندان د امنیت مشر ونیوه. د زندان مشر چې پوه شو نور ورته هېڅ لاره نه ده پاتې. خپل ځان یې په ډزو وواژه او خپل د ګناهونو ډک ژوند یې پای ته ورساوه. لږ وخت وروسته ریډ ته له انډي یو پوسټ کارډ راغلی. دا معنا یې درلوده چې انډي اوس یو بشپړ آزاد سړی دی. ریډ پرېکړه وکړه چې د خپل زوړ دوست د خوشحالۍ لپاره هر څه وکړي او د انډي د حیرانوونکې کیسه اوس د زندان د ساتونکو لپاره یو توده موضوع وه. هر کله چې به یې چا یادونه وکړه ریډ به یو څه خفه کېده. هر ځل چې به لمر لوېده ریډ به خپل ورک شوی دوست یاداوه. څو کاله وروسته ریډ ته هم د خپلې وروستۍ ازادۍ لپاره چانس ورکول شو. هغو ترې وپوښتله که تاسو ته وویل سي چې تاسو د عمر قید 40 کاله تېر کړي دي ایا تاسو باور کوئ چې تاسو اصلاح شوي یاست؟ ریډ وویل اصلاح شوی یم؟ وګورئ زه نور نه پوهېږم چې دا څه معنا لري. تاسو واقعا څه پوښتئ زما څخه؟ زه پښیمانه یم؟ هو یم. زه هره ورځ پښیمانه یم. خو دا ځکه نه چې زه په زندان کې یم بلکې ځکه چې زه فکر کوم چې باید زه په زندان کې نه وای. زه خپل تېر وخت ته ګورم. زه همغه
احمق هلک یم چې زه یو وخت وم، زه غواړم د هغه سره خبرې وکړم، زه غواړم هغه ته وضاحت ورکړم خو نشم کولی. هغه هلک تللی دی، اوس یوازې یو زوړ سړی پاتې دی چې هغه زه یم. شاید د هغه دا خبرې د افسر زړه ته لوېدلې وي، یا شاید هغه دومره زوړ شوی و چې نورو هغې ترې خطر نه احساساوه او بالاخره د هغه ازادي منظوره شوه. د زندان دروازې ته چې ورسېد خپل زوړ ملګری یې په یاد شو. د هغه وخته 40 کاله تېر شوي وو. هغه هلک چې کله ناکله به یې تېروتنه کول اوس یو زوړ سړی ترې جوړ شوی دی. هغه هماغه بس ونیوی کوم چې پلار به یې نیوی، هماغه منظرو ته وکتل کوم چې د هغه پلار یې لیدل خوښول. هغه هماغه خونې ته ورسېدی چیرې چې بې پلار اوسېدی. د بیم پر سر لیکل شوی نوم لا هم روښانه ښکارېده، لکه خپل پلار په زندان کې تېر شوي 40 کلونه هغه هم بشپړ بدل کړي وو. هغه هم هماغه کار کاوه، د تشناب د تګ لپاره به یې لا هم مدیر اجازه اخیسته. هغه هم غوښتل بیرته زندان ته لاړ شي، خو بالاخره عقل پرې غالب شو او ځان یې راوګرځاوه. هغه پرېکړه وکړه له هندي سره کړې ژمنه باید پوره کړي. تر تګ مخکې د هم پر بیم خپل نوم ولیکه د خپل دوست په یاد کې. بیا هغه ځای ته لاړ چیرې چې هندي ورته ویلي وو. د یوه زړې ونې لاندې ریډ ته د هندي یو پیغام پاتې وو، یو قلم، یو لیک او یو تیار شطرنج تخت. په لیک کې لیکل شوي وو: هیله یو ښه شی ده، شاید تر ټولو ښه، او هیڅ ښه شی کله هم نه مري. زه هیله لرم چې دا لیک به تر تا پورې رسېدلی وي، او کله چې دا لیک ستا په لاس کې وي ته روغ رمټ او خوشحاله یې. ستا ملګری هندي. په دې یوې جملې سره د ریډ روح تازه شو او د خوشحالۍ ساه یې واخیسته. ریډ دا ځل پرېکړه وکړه چې باید زړور واوسي. هغه ټول اصول مات کړل او د هندي په لټه کې شو. هغه د لیک د راټولونې سره سم هغه ادرس ونیوه او د ازادۍ پر لور حرکت وکړ. دا یو بې ساري احساس و. څو ورځې وروسته ریډ یو سمندر غاړې ته ورسېدی. هغه سمندر چې نه هېرېدونکی سمندر په نوم یادېږي. شین اسمان، شین دریاب او نرمه هوا. بالاخره دواړه ملګري په هغه ښکلي ساحل کې سره یو ځای شول. دا کیسه همدلته پای ته رسېږي. لیدو څخه مو مننه.